دا ورو سوال کړی دی چې پردی زنانه باندې سلام اچول جایز دی او کنه، او یا که هغه د سلام واچي د هغې جواب ورکول جایز دی او کنه، یعنی چې هغه په محارمو کې نه وي. دا مسله موږ نورو درسونو کې بیان کړی د یو څو ځایونو کې، خو خلاصه دا د اول خو دا خبره یاده ساتئ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته امر کړی دی چې سلام څومره خورولی شي خورې کړي. نو سلام اچول د مضبوط سنت دی، جواب ورکول لازم دی. یعنی که څوک سلام وانه چي نو د ډېر اجر نه محرومه شو، خو ګناهګاریږي نه، او چې سلام د باندې چا واچو نو بیا به جواب لازم ورکړي. او د دې د لاسه مینه محبت په مؤمنانو کې ډېرېږي، او حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، تاسو جنت ته د هغه وخته پورې نشئ ننوتی چې څو پورې تاسو نه مؤمنان نه جوړ شي. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، او تاسو نه مؤمنان د هغه وخته پورې نشي جوړېدی چې څو پورې یو بل سره محبت نه کړی. اولا ادلکم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم، زه تاسو ته داسې یو کار ونه ښیم که تاسو په هغې باندې عمل وکړو نو د یو بل سره به مینه محبت ډېر شي. افشو السلام بینکم، دا سلام خور کوي خپل منځ کې، په دې سلام سره محبت زیاتېږي. کله ته ماینې په ما سلام اچې، زه تاینم په تا سلام اچو، ته یوځي ته ورننوځي سلام اچې، دې سره محبت ډېرېږي. بل لکه ته مسلمان ته دا خبر ورکې السلام علیکم، سلامتیا دي په تا باندې، یعنی ته زما د طرف نه په سلامتیا کې تا ته هېڅ نقصان نه در رسي. بل دا دعا هم د یو قسمه چې الله دې سلامت ساتي. نو یو خو دا خبره یاده کوي چې شریعت موږ ته څه ویلي دي چې سلام خور کړي. دویمه مسله دا ده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وایي چې سلام خور کوي، نو دا مسله عامه ده د مؤمنانو لپاره، که هغه سړي دي او که هغه ښځې دي. یعنی سړی دي د سړو په منځ کې سلام خور کړي، ښځې د ښځو په منځ کې، او دغه شان سړی به سلام اچوي په هغه زنانو باندې چې کومې د ده دپاره پردۍ نه دي، یعنی محارمو کې راځي. اوس دې مسلې ته راځو چې پردۍ زنانه باندې سلام اچول څنګه دي. که چېرته دا زنانه بوډۍ یې، عجوز ورته عربۍ کوي، بوډۍ هغه زنانه یعنی چې نه څوک په هغې کې رغبت لري او نه دا په چا کې رغبت لري، د دې باندې سلام اچول بغیر د مصافحې نه. ګوره مصافحه دې سره هم نشتي، ګوره دا یاده کوي، دا یو تم یو نقطه بیانه کوم اهمه. یو بوډۍ زنانه ده د 70 کالو پردۍ، دې سره هم لاس نشي میلاولی، پاتې له دا چې دا مې د ترور لور ده او د کاکا لور ده او دا چاچي ده او دا مامي ده، داسې ګوره مصافحې حرامې دي، ته غوږ کولو کوي. ګورئ امام احمد ابن حنبل رحمه الله نم داسې فتوا را نقل ده، هغه وی التسلیم علی النساء، چا دې تپوس وکړو امام صاحب وی د زنانو باندې سلام وی اذا كانت عجوزا فلا باس به، که مشره زنانې بوډۍ به څه خبره نه، معنی ده چې کله مشره نه نو بیا سلام پې ما چوي، الا دا که د فتنې نه نه یېرېږي او بیا څه خبره نه ده، سلام اچولی شي. ها اوس که چېرته ډېرې زنانه ناست دي، یو سړی پې سلام اچوي هم جایز دي، او که چېرته ډېر سړي ناست یو زنانه پې سلام اچوي هم جایز دي، خو دې کې هم دا شرط دی چې فتنې یېره به نه وي. او حدیث کې دا راځي، امام ابو داود راوړی د اسماء بنت یزید رضی الله عنها، هغه وی مر علینا النبي صلی الله علیه وسلم فی نسوة فسلم علینا، وی موږ ډېرې زنانې یو ځای کې ناستې وو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به موږ باندې تېرېده نو به موږ یې سلام واچو. نو په دې کې اوس د فتنې یېره نشتي، پیغمبر خو څوک دی او پاک انسان دی، او دې زنانو ته هم د فتنې یېره نشتي. بیا صحیح امام بخاري او روایت راوړی د سهل بن سعد رضی الله عنه، هغه وی کله چې به موږ د جمعې مونځ وکړو نو یو بوډۍ وه، هغې به خوراک تیار کړی و، موږ به د هغې خواله تلو د جمعې د منځه نه بعد، ونسلم علیها، موږ به په هغې سلام واچو، نو هغې به موږ له بیا خوراک راکړو. دا دلیل دی په دې باندې چې یعنې دواړو مسلو دلیل پیدا شو چې بوډۍ یې مشرې به یې خو سلام اچولی، هېڅ خبر نه ده کې فتنې یېره نشته. که د فتنې یېره پکې نو بیا په دې زنانو باندې سلام اچول
ندی پکار او نه دغه زنانو له سلام اچول پکار دي والله اعلم.